داجي ما خو کور وکتلې خو مور راته وی چې حجرې ته تللی دی زما د کالج فیس راغلی دی 8000 روپۍ ما وی چې هغه الله کې چې سبا یې جمع کړم سبا یې لاس ډېر دی څو بچې 8000 روپۍ پیسې ډېرې بیا وګوره 8000 روپۍ دي بچې 8000 به داخلې کړي او 2000 به په شا پیمه کړي خو بچې داسې کار دی چې دغسې په وخت راته وایه بیا چې اسنه کالج نه یې بار نه کړي بیا صحیح ده داجي بیا به درته په وخت وایم السلام علیکم داجی وعلیکم السلام داجی د مدرسې لپاره یو 200 روپۍ فیس پکار دی 200 روپۍ مړه زوی هغه ډېرې وي که نه چې ته ماله بار بار راخوشې که نه او وایې چې بس داجي پیسې راکړه او پیسې راکړه مړه کاریان په پیسو څه کوي یار داجی هغه د تېرې میاشتې فیس وې ستا منم والله چې دا واخله پیسې خو چې بیا ګورې ما د پیسو نه وړاندې چې پېښ وي جمیله یو کس ته یې پیسې دي ځان روزګار کا چا پیسې ته والو ته وډي خان را دا معمولي خبره ده وخت مې لو شي ور به شي سړیا السلام علیکم داجي وعلیکم السلام څنګه بچې څنګه چل دی داجي کالج کې مرګرو پروګرام دی 5000 روپیز رانه غوښتي دي او داجي تاسو به م راسره ځئ زه به هم درځم ولې نه څنګه بچې ولې نه زه خو په دې فخر کوم زیا چې زما نوم تا روښانه کو دا واخله بچې 500 روپۍ السلام علیکم داجی له هیر سره زمونږ په مدرسه کې دستاربندي ده او کاري صاحب ټولو ته ویلي دي چې ځان سره 500 روپۍ روړی داجی په دې پیسو به زمونږ دپاره پټکې روړي او د میلمنو دپاره به بسکټ او مټیانې روړي یا خدایا پاکه ګوره دې نه یو څو ورځې وړاندې راغی چې 300 روپۍ مې پکار دي نن دستاربندي ده ستا منم والله چې یار والله پیسې چې بیا دې ونیولم ها داجی کاري صاحب ټولو ته ویلي وې چې ځان سره خپل پلاران هم راولی نو له هیره سره تاسو به هم راځئ ګوره زما سل کارونه نور دي تا خپلې پیسې واخیستې پیسو کې د مطلب و خپله مخه نیسه زه نشم درتلی جمیل لالا د ډېرو ورځو نه تا ته زما خیال دی چې ته د خپلو بچو کې ډېر فرق کړي چې کوم دنیایي تعلیم کوي د هغه سره ډېره مینه کوي چې کوم زوی د دیني تعلیم کوي هغې له ډېره توجه نه ورکړي دا موږ په کومه لار روان یو ده نه به دوی پیسې وغوښتي نو ده وتې چې کاریان په پیسو څه کوي کاریانو بچي ني کور به ني هغوی به اخر څه کوي رښتیا وایي جمیل لالا دا ځکه خو مونږ غړ کې وو دا په ملک باندې چې ګراني راله دا د څه د وجې راله هم زمونږ د عملونو د وجې راله په نوم خو مونږ مسلمانان یو خو هغه مسلماني په مونږ کې نشته راپاسه زرولي کاکا چې زوتې نه دی الله پوه کړي